د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د دې مشر میلمه و. په دې دستوره کې د طالب علمانو نه علاوه د هغوی مور پلار د پوهنتون استادانو او د تعلیم پوهانو ګډون وکړو. د 14 جماعت لیلا سردار خوشاله ده چې د ساينس په څانګه کې د سرو زرو تمغه ګټلې ده. نن ډیره زیاته د خوشاله وروسته زموږ د پاره اونګ خپل فیلینګز چې د نشو خپل ورډز کې بیانولي او د خپل وایس چانسلر چې د غي د مهنت د وجې بیکاز ډیر زیات فیملیز د سدي چې خپل ماشومان ته خپل لوریانو ته خپل خاصه ته غي د تعلیم نه ورکي غي پرېږدي نه. په پوهنتون کې 1500 طالب علمانو ته تعلیمي سندونه ورکړل شول. سهیل داد په سرکاري سکول کې چوکیدار دی خو د غربت باوجود یې په خپل لور لوړې زده کړې ترسره کړې دي. او زما پیغام د نور ورونو تم دی چې کوم ماشومه کني کجینای کاله کې چا کې ټیلنټي نو په کار دي چې هغه مخکې راشي. زما د لور نه صرف د انګریزي تعلیم سره الحمدلله د دیني علم سره هم دا فارغه ده او زما دا خواهش ته ټول کو بشانی کاله کاندي کجینه کې دي چا کې ټیلنټي نو هغه په کار دی والدین چې مخکې راشي. د مردان دلې ومن پوهنتون خپل وداني هم نه لري خو بیا هم د صوبې د لری پرتو جنکو د لوړ زده کړو لپاره یو ځانګړی کردار لوبوي. اوس ماګول هم د سرو زرو انعام ګټلې او وايي د لوړ زده کړو وروسته خدي په ټولنه کې یو ځانګړی کردار لوبولی شي. عمر چې د ناغه صرف کچن تا کور ته ورکوي کور ته هم ورکوي د بچو تربیت هم وکړي او معاشري ته هم وګوري او کوم خلک چې د دنیاوي تعلیم سره دینی هم حاصلوي مخکې وړاندې زی نو هغه قومونه چې دی هغه حکمرانی کوي. ربیع ریاض د هیومن نیوټریشن یا انساني خوراکونو په څانګه کې د سرو زرو تمغه ګټلې او وايي په دې نوي دور کې تعلیم کول خپل حقونه او ذمہواري پیژندل دي. اوس خو ډیر خلک ایجوکیټډ دي د مخکې نم کو څوک ان ایجوکیټډ پیرنټس دي ایور هغه خپل بچی چې کم دینو هغه اوس ایجوکیټ کوي ځکه چې اوس په کار دی مونږ ته زمونږ د هر څه باره کې پته ولګي مونږ فیوچر چې کم جنریشن لبا رایس ورکو په کار چې مونږ هغه ایجوکیټ کو مونږ ته چې زمونږ باره کې پته ولګي چې زمونږ څه مقام دی بری معاشره کې مونږ به فیوچر جنریشن اکسي بوتلی شو. بیا د مردان دلې د خلکو د پوهنتون څخه درې خصوصي طالب علمان هم ډیګري ترلاسه کړي او د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي طالب علمانو ته انعامونه ورکړل او د خصوصي تعلیم یافته جنکو لپاره یې د نوکرو ورکولو اعلان هم وکړو. د مردان دلې ومن پوهنتون په کال 2014 کې جوړ کړی شوی چې پکې په 14 مختلفو تعلیمي څانګو کې زده کړې ورکړي کیږي. ریاض حسین وایس اپ امریکا ډیوا مردان.